ویډیو یې ځینې کړې ده د یو نرشدي څخه د بل امیر صاحب پسې مشتې دي د هغه زورۍ دي د یعنې لکې ټینګ سره عملي دي په زوره باندې مچه ځینې اخلي دغه نرشدي ښځه چې د په حاشي په بې حیا جامه کې ولاړه ده دغه حدیث بیانوي پر میډیا تبلیغ کوي په دغه بې حیا جامه په دغه لت سر پر اسرو شونډانو یې بیانوي موږ دغه د دین څه نخرې مه جوړوه دین بې عقلانو ته په لاس مه ورکوه خدای دې غرق و تباه که دین دې خراب کړي اسلام رنګ دې وربد کړي ځکه علما عوامو ته وایي چې د دین په خبرو لاس مه وهئ امي سړی ته په دین کې خبرې مه کوه داسې خبر به دې در خوله درڅه ووځي په ځان به نه یې پوه سوی ایمان و اسلام به دې درڅه تللی امام غزالی رحمت الله تعالی علیه د نن څه زر کاله مخکې د صوفیو یو امام تیر سوی دی ټوله دنیا یې په حقانیت او په علمیت باندې مني امام غزالی سم مبارک وی امی سړی چې د دین په مسائلو کې ورګټ سي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې په ټول عمر روان او به مې لیدلی تېره دریاب مابین ته وروغورځي اوس په بازي ځان باسي هغه د سمندر څنګه ځان وباسي تا د سمندر مابین ته یو داسې سړی وروغورځوه د دې وچې علاقې سړی چې د اوبو سره هېڅ تعلق نه وي سمندر ته وروغورځوه ځان غرقوي ځان نه شي ایستلی او ته بیا یو 15 کسان نور هم پسې په پورې کړه ورته ونیسه ځان کشوه دوی هم سره بوځه نو بار به د هغو څه حال دا علما چې عوام خلک منکي عوام خلکو دا فکر دی دا ملایان موږ د دینه منکي پر موږ دین نه دی پیرزو زه چې عامي سړي ته وایم چې حاجي صاحب ته عامي سړی راسه د دې ملا خبرو ته غوږ ونیسه دلته زه خبرې درته کوم یو بل عالم ته کښېنه ته مه درېږه چې خلکو ته د دین مسایل بیانوې ته چې مسایل بیانوې خپل ایمان ته خطره پکې پیدا کړې او دا د تبلیغ منکر دی پر عامیانو خلکو باندې دین نه دی پیرزو پر تبلیغیانو نه کېږي امیان هم راپسې غږېږي ملایان هم سره غږېږي بل دلته یو خان ته ورغلي وو موږ مجلس ته ورغلو چې هماغسې کښېناستو ما ته یې ویله وایي ته پر تبلیغیانو باندې لګېږې پر تبلیغیانو مه لګېږه دا اوله خبره یې د هغه ورسره ما ورته تبلیغیانو دا د اوس زمانې تبلیغیان خو زما دین او مذهب غلا کوي نو د غلو خو تم خلاف یې نارې وه زه د دین د غلو خلاف یم د دنیا د غلو زه بې د دین د غلو خلاف یم ول څه غلا یې کړې ده نو مې ورته څه شان ورته وشول مال دغه یې کتاب وکې لیکي زه د دغو خلاف یم زه د دغه ناروا ته پوه کوم کافر یې نه بولم ظالم دې نه بولم وژنم دې نه خو عامي سړی یې درته وایم چې دغه ځای مه کوه نور ته چې ولاړ سې اول په مسجد کې مولوي صاحب درته ناست ته بیان ورته کوې دغه دې اول د شریعت خلاف کار دی دا دې اوله بې عقلي ده د بې عقل د مجلس څه زه درته وایم ټول کتاب پر دې لیکلي د بې عقل د مجلس ځان وګوره نو دغه امي چې مسجد کې امام ورته ناست دی په محراب کې د مسجد امام مقتدا عالم ناست دی دی بې اجازې ولاړ سې هلته ودرېږي درننه پرې چرسو نارواوې کولې اوس 15 ورځې کېږي رالې سپینه خولۍ په سر کړه تبلیغ کوي دغه بې عقل دی عالمګیري لیکلي دي دا زموږ عالمګیري لیکلي دي عامي سړی که د ملا په څنګ کې ولاړ سو ملا ناست دی دی مجلس کې دا د بې عقلي دلیل دی دې ته مه کښېنه ځه د دغو څه نه زه دغه درته وایم زه هم عامي سړی دین زده کوې خدای دې خیر درکړي بستره دې راخستې ده الله دې اجر درکړي موږ دې ملګرتیا کوو دین یې زده که خو راسه عالم ته کښېنه د علماو څه یې زده که د دینه پسخن مه جوړوه تاسو ولیدل قسم دی سړي زړه مو درد وکړي چې زه د دې دین خبره نه وکړم زه یو چا ته حق نه کم بیان نو بیا به بیانوي بیا څوک په ملایانو کې خو مدارات او مداهنت ننوتلی دي غوړهمالۍ ننوتلي دي حق پرستي نسته پر ما چنده بندېږي زما مدرسه پلجېږي زما سره خلک سلام بندوي دغسې ملایان ته پېژنم دا اوس مې زما ورور حفیظ صاحب ناست دلته دا اوس مو مجلس یاد شو د یو ملا کلک خلاف دی په عقیده کې نه دي ورسره جوړ خو جلسې ته هغه ملا راولي وایي ما ته بیا دا خلک چنده نه راکوي که مې دی نه راوست په عقیده یې بد بولي خو جلسې ته راولي همیان خلک خوراکیان خو یې دا ملایان دي نو بس په ورځ د آخرت به دغه علما در غاړې نیسي انشاءالله د همیان خو موږ غاړې درته خلاصوو موږ درته وایو زه هم چې زه به تاسو ته ښیم چې ګوره د دین دغه طریقه نه ده تاسو ما ته ووایاست دا چې تاسو سوچ فکر وکړي موږ د دغه شانو خلاف تاسو سږ کال وینئ څه نخرې دا اوس دلته د تبلیغ په نامه وسوي پر دې میډیا باندې بې ادبي دي معافي قسم دي پر دې ممبر یادول نه دي په کار دا نرشدیان مو ولیدل چې بویې تل اجتماع دا اوس تازه په دې پېښور کې یو میډیا والا دی د یوسف په نامه تاسې وګورئ دا میډیا یې کې پر دا ټلیفونانو باندې یوسف جان په نامه یو زنانو ته یو دوو نرسدیانو ته ورغلي دي بې ادبي دي معافي د دې لپاره د عبرت لپاره درته وایم ما ته هم چاره ښکاره کړ
نرشدیان دي لت سری دي زنانوي دي په لت په حاشي جامه کې دي شونډان سره کړي دي پیشنې پوره کړي دي د ورته ولاړ دی ویډیو ځنې کې ته تبلیغ ته تللی وي چې هغه ورته یو زه تبلیغ ته تللی وم وایي څه حدیث راته بیان که دغه نرشدي ښځه چې د په حاشي په بېحیا جامه کې ولاړه ده دغه حدیث بیانوي پر میډیا تبلیغ کوي په دغه بېحیا جامه په دغه لت سر پر اسرو شونډانو یې بیانوي موږ دغه د دین څه نخرې مه جوړوه دین بې عقلانو ته په لاس مه ورکوه خدای دې غرق و تباه که دین دې خراب کړي اسلام رنګ دې وربد کړي یو بل نرښځی یې بیولې و دا 60 کال قصې کې ډېر دا اوس یې بیا دا ویډیو بیا کوي ګوره دا هم د دین لپاره شرارتي ویډیو چې شته کوي ظالمه د دې اسلام رنګ دې وربدی خلکو ته اسلام په دغه جامه ښکاره کوي ویډیو یې ځینې کړې ده د یو نرښدي څخه د بل امیر صاحب پسې مشتې دي د هغه زورۍ چې دی نه یې لکې ټینګ سره عملي دي په زوره باندې مچه ځینې اخلي دواړه په امیر صاحب و دی د ریوڼ اجتماع ته تللي خلکو ته دعوت ورکوي په زوره مچه ځینې اخلي دغه ځان ته مه کوي د خدای په لحاظ موږ دغه عوامو ته وایو موږ عوامو خلکو ته دغه ښوونه کوو چې دغه خلاف دي دغه غلطه لار ده دا زما د دین لار نه ده دا زما د اسلام لار نه ده دا زما د مذهب لار والله که ده دغه د دین د اسلام خلاف لار ده دا د دین بدنامي ده دین د علماو کار دی عجیب خدا د مولام پر منبر ودرېږي وایي علما ورثة الانبیاء عالم د انبیاو وارث دی عامیان خلک هم وایي عالمان د انبیاو وارثان دي نو دین خو د انبیاو کار و ته څه کوې چې په دې وراثت کې ورغورځېدې که ته پر ما نیت بد دی هم بیا درته هم نیت مې والله العظیم که در باندې بد دی زما ورور یې مسلمان یې زه درته هم دین زده که ستا د دین غم اخیستی یم ستا د دین دپاره مې د دنیا ټول مشکلات پر سر باندې تړلي دي خدا درته وایم چې دین زده که ځان مه پکې کافر کوه او بعضې پلا زده که بیا سمندر ته ورشوه څه ملغلرې راکاږه که مایان راکاږه تا ته چې خلک وایي راځه ته اوباز دی زه چې سمندر ته بیا یم زه درته وایم مه سړی هغه درته وایي د سمندره به غمي راوباسې زه هم ځان وژنې اوبازي دې نه زده یا پلا اوبازي زده که ته ما ته وایي ګوره ته زما دښمن یې هغه د سمندره ما ته غمیان راباسي ته ما نه پرېږدې نو چې زه دې ورېله کړم نو چې سمندر ته ورلسې بې اوباز سړی نو ځان پکې غرق کوې موږ دغه وایو وروره عوام خلک ځکه علما ورته وایي د دین په مسایلو کې احتیاط وکړي